راځو ګورو چې 2/3 تقسیم 15 مساوي کېږي له څه سره. تاسو ویډیو ودروئ او د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. نو د دې لپاره موږ یو 2 طریقې لرو. لومړی راځو موږ یې په یو شکل کې ښیو چې دا موږ ته څه شی په لاس راکوي. زه راځم دغه 2/3 په شکل کې ښیمه. داسې یو شکل رسمومه. فرضوو چې دا یو پوره عدد دی او دا اوس په دریو برخو باندې زه ویشمه، دریو مساوي برخو باندې. دا شوې 2 برخې او دا 3 برخې. او له دې څخه موږ 2 برخې اخیستې دي. نو دا معنا چې د دې دا برخې موږ اخیستې دي 2/3 برخې. او اوس زه غواړم چې دا په 5 مساوي برخو باندې وویشمه. نو دې لپاره به زه راځم دغه ټول شکل به په 5 مساوي برخو وویشمه. زه کوښښ کوم چې دا مساوي برخې شي. دا شو 1 برخه، دا شوه 2 برخې، دا 3، همدارنګه دا 4 او دا بلی 5 برخې. نو دا موږ په 5 مساوي برخو ویشله. نو اوس دغه یوه 5مه برخه د هغه اصلي 2/3 برخو څخه څه شی ده. نو دلته که تاسې وګورئ دلته موږ رسمه کړه چې دا یوه دې ځای نه داسې داسې او داسې دا یوه 5مه برخه ده دغه 2/3 برخو څخه. همدارنګه زه کولی شم چې یوه برخه دلته دا یوه رسمه کړمه، یوه به دا شي، یوه به دا شي او یوه به دا شي. کوم چې 5 مساوي برخې کېږي او دغه 2/3 برخې ترېنه د ټول شکل نه جوړېږي. نو اوس پوښتنه دا ده چې دغه یوه برخه د دې څومره کېږي. نو که چېرې دغه یوه برخه د دې معلوم کړی شو د دغه 15 برخو څخه، نو موږ به دا ځواب په لاس راوړی وي چې 2/3 تقسیم پر 15 مساوي کېږي له 100 سره. نو اصل کې موږ څه کار کړی دی؟ موږ دلته موږ سره 3 برخې وي، 3 برخې موږ راخیستې دي. دا مو په 5 باندې ویشلي، دې نه موږ 15مې برخې جوړ کړي. او دا موږ څنګه پوهېږو؟ داسې پوهېږو چې دلته موږ سره 1 2 3 درېمې برخې وي. دا هره برخه موږ به راواخیسته په 1 2 3 4 او 5 نورو برخو وویشله. موږ سره 15مې برخې جوړې شي. دا هره برخه موږ سره یوه 15مه برخه ده. 3 په 5 کې 15. او تاسو کولی شئ چې دا شمار هم کړئ. نو دا یوه 15مه برخه ده او کوم چې په دغه سور رنګ کې په نښه شوې یا حلقه شوې ده هغه 2/15مې برخې دي. نو ځکه وایو چې دا مساوي کېږي له 2/15 سره. او بله طریقه یې دا ده چې کومه چې موږ به په راتلونکي کې هم ډېره کاروو، خو دا ښه ده چې موږ یو ځلې دا په شکل کې ځان پوه کړو. کله چې موږ په یو عدد باندې ویشو نو دا عین معنا لري چې دا هماغه عدد په معکوس یا سرچپه کې ضرب کړو. نو 15 خپله مساوي دی له 5/1 سره. نو دلته لیکو چې 2/3 برخې دا چې موږ په 5 باندې ویشو نو دا به موږ ضرب ته اړو او دلته به د 5 معکوس عدد لیکو یا د 5/1 معکوس لیکو. دلته موږ سره مخرج کې 1 دی، صورت کې 15 دی. دلته به لیکو صورت کې 1 مخرج کې 15. نو دا اوس مساوي شي له دا اوس مساوي کېږي له 100 سره. دا اوس کسرونو ضرب دی. موږ کولی شو چې صورت د صورت سره ضرب کړو، مخرج د مخرج سره. او دلته هم موږ په شکل کې هم ګورو چې دا 2 دلته به 2/15 راشي. دلته هم دا 2/15 څخه دغه 2 برخې دي. نو لیکو چې دا مساوي کېږي 1 په 2 کې 2 او 3 په 5 کې 15. نو په دې هیله چې دغه شکل کې موږ څه وښودل دا موږ تاسو سره مرسته کړې وي چې تاسو په دې پوه شئ چې ولې موږ کله چې یو عدد په یو کسر په بل عدد ویشو دا عین همدې سره همدا معنا لري لکه د همدغه عدد په معکوس کې چې ضربوو. او په دې کې هم در سره مرسته کړې وي تر څو پوه شئ چې کله چې موږ کسرونه یو بل سره ضربوو نو څنګه کولی شو چې صورت د صورت سره ضرب کړو او مخرج د مخرج سره ضرب کړو او بیرته ځواب په لاس راوړو.